هي د پښتو د الفبې څلوېښتم توري دي او اته ډولونه لري. لومړی هي د ویونو په سر کښې راځي لکه هاند، هسه، هفته، هټۍ، هدیره، هډوکی، هرکلی، هسک، همیشه، هندسه، هوا، هوتک، هوس، هوسا، هوسی، هوښیار، هولکي، هیس، هیر، هیش، هلمند، هندوانه او داسې نور. دوهمه هي د ویونو په منځ کښې راځي لکه ګهیز، سهار، همهغه، سهولت او داسې نور. درېیمه هي د نومونو او ستاینومونو په پای کښې د ندایې په ډول ورزیاتېږي لکه یو چاته چې ورغږ کوي چې زویه، شاګرده، زمریه، ګلاله چیرې یې. څلرمه هي په پښتو کې ډېره مهمه ده او ډېره پاملرنه غواړي. دا هي په سپک فشار یا په نرم فشار چې په انګریزي کې سافت سټریس ورته وایي ویل کېږي. لکه اسپه، اوښکه، پزه، تیږه، چپنه، چوغکه، ډبره، سترګه، چرګه، زرکه، شونډه، غاړه، زامه، زنه، سپینه، لوټه، سرمنه، ژمنه، مینه، وینه، مینه، څانګه، پانګه، میږه، ونه، هیله، ګرو یا ګروه، پو یا پوهه، درو یا دروهه چې د دې ډېرګړي یا جمع یې په پښتو کې په هغه یې باندې جوړیږي چې دوه ټکي څنګ پر څنګ ولري. د اسپه څخه اسپي، د اوښکو څخه د اوښکه څخه اوښکي، پزې، تیږې، چپنې، چوغکي، ډبرې، سترګې، چرګې، زرکې، شونډې، غاړې، زامې، زنې، سپینې، لوټې، سرمنې، ژمنې، مینې، وینې، مینې، څانګې، پانګې، میږې، ونې، هیلې، ګروهې، پوهې او دروهې او داسې نور. پنځمه هي هم په پښتو کې زښته زیاته مهمه ده او دا هي په دروند فشار چې په انګریزي کې لاود سټریس ورته وایي په دې ډول ویل کېږي لکه دروازه، اوګره، میره، نیره، ایره، هدیره، پلمه، پیاله، چینه، چنه، څیره، شنه، غرمه، غله، کږه، لمبه، لوټه، منه، پښتنه، پیشه، تخته، کوڅه، بیلچه، توپنچه یا تومانچه. د دې ډول ډېرګړي یا جمع په هغه یې باندې جوړیږي په پښتو کې چې دوه ټکي لاندې باندې لري. وایي د دروازې څخه دروازه، ډېرګړي دروازې، اوګره، اوګرې، میره، میرې،
نيرا نيري إرا إري هديرا هديري پلما پلمي پیالا پیالي چنا چيني او چنا چني سيرا سيري شنا شني غرما غرمي غلا غلي کھجا کھجي لمبا لمبي لوٹا لوٹي منا مणे پښتنه پښتني پیشا پیشي تخته تختي کوڅه کوڅي بیلچا بیلچي توپنچا توپنچي توپنچا توپنچي او تومنچا تومانچي او داسې نوري شپږمه هغه هی ده چې مخشنی تور یې زور ولري چې د نارینه څخه ښځینه بڼه جوړوي لکه د اوښ څخه اوښه د پښتون څخه پښتنه د چرګ څخه چرګ د زوړ څخه زړه د غل څخه غلا او د کون څخه کنه او د سور څخه سړه د اوښ څخه اوږده د لنډ څخه لنډه او داسې نور اوس راځو اوومې هې ته اوومه هې د نومونو او ستاینومونو په پای کښې د الفبې په بدرګه باندې راځي لکه سا پاچا ګناه ترا او داسې نور چې د سا ډېر ګړی ساهان او د پاچا ډېر ګړی پاچاهان د سا ډېر ګړی ساوي او د ګناه ډېر ګړی ګناوي یا ګناهونه او د ترا ډېر ګړی تراوي دا اوومه هې شوه اوس راځو اتمې هې ته یا وروستۍ هې ته دا هې چې مخشنی توری یې زور ولري زورکی ولري د اتمې هې مخشنی توری زورکی لري لکه اوړه واښه نیکه تره لیوه او د درون څخه درانده د درون څخه درانه د زوړ څخه زاړه او داسې نور دا وه د پښتو هیګانو څېړنه او ډېره مننه